اوکې ګرانو دوستانو، اوس مونږ چې کوم د کنه د امازون اکاونټ شروع کوو چې امازون اکاونټ به څنګه جوړوي په کومو ملکو کې. سمپل ډیر اسانه طریقه ده، نو بس خالص سټیپ فالو کوئ. صحیح شوله. اول به کوم ځای ته راشو، ګوګل ته په دې باندې به کلیک وکړو. نو چې دې باندې مو کلیک وکړو، صحیح شوله، دا ګوګل. ها ملګرو، دلته به زه اوس تاسو ته په دې ویډیو کې وښایم چې مونږ په کم ملک کې چې کوم د کنه دغه هغه جوړوای شو. صحیح شوله. یعنی په کم ملکو کې چې کم ده دا شی د امازون چې کم ده اکاونټ مونږ جوړوای شو، هغه به څنګه تاسو معلوموي. دلته زه راځم چې کم ده خپل اغله، دلته زه پکې لیکم دلته کنه countries accepted for seller registration امازون مطلب په کم ملکو کې. نو دا چې څنګه وکړو د لاندې وګوره، countries accepted for seller registration امازون سیلر، دا چې څنګه وای ته دا به ټول دلته ملکونه وخت په کم ملک مطلب مونږ ګوره country accepted for seller registration امازون باندې چې تاسو اکاونټ جوړوای شئ، کم ملکو ولا اکاونټونه پی جوړوای شئ، ټول دلته منشن کړی دی. ګوره اولنې افغانستان د البانیا، الجیریا، انګولیا، ارجنټین، ارمنیا. خو خیر زمونږ چې کوم د پښتو سره کار ده نو افغانستان ولا او دلته به پکې راشي، پاکستان هم پکې موجود د ټیک شوله، د پی سره راځي کنه پی 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 کیو آر اس ټی یو وی څه شولې څه شو مستر پاکستان کیو آر اس ټی یو یا لکه پی څه پاسې راځي، پی پکې لکه چې دا ده. ښه دا د شو پاکستان او دا د شو افغانستان، همدا شی آی سره ګوره دلته انډیا. خو مطلب دا به ټوله تاسو سټډي کوئ په دې ملکو کې، مطلب څوک چې د دې ملکو والا دي که نه، نیپال والا، انډیا والا، بنګلادیش والا، دا ټوله د چې کوم دي اکاونټونه دې ځینې جوړوای شي. صحیح شوله. دا د شو نیپال. نو مثل دا چې که تاسو د افغانستان ښه یو خبر یاد لرئ چې کم از کم دا 199 آس پاس چې کم ملکونه دي که نه، دا خلک اکاونټونه جوړوای شي. یو اکاونټ ده په امازون تقریبا په 200 ملکو کې کار کوي. او یو چې کم د ملګرو امازون سټورونه چې په کم امازون سټورونه کم از کم په 100 ملکو کې موجود دي. صحیح شوله. 20 کنټریز کې چې هغې کې 4 نورث امریکا، یو اس ای، مکسیکو، کاناډا، دغه شی یورپ ملکونه دي، هغه پکې راځي. نو هغه به زه تاسو ټولو سره شیر کم. صحیح شوله چې کم ملکونه دي. نو انشاءالله امید لرم چې ویډیو به مو ټوله خوښ شي. همداسې بیا پکې استرالیا ده، جاپان ده، یو ای ده، مصر ده، ترکیه ده. نو دا ټول ملکونه دي چې په دې کې موږ تاسو د افغانستان، پاکستان د دې ډاکومنټ استعمالوای شو. صحیح شوله. نو امید لرم چې ویډیو تاسو ملګرو خوښه شي. راځئ چې شروع وکړو. دې باندې به راشو، دلته به ولیکو امازون سنټرل سیلر. صحیح شوله. ګوره دلته امازون سنټرل سیلر اکاونټ چې کوم د یو ای که یو ای نه ورکړي که نه، بعض خلکو ته ډېر ټینشن وي، هیڅ مسله نشته، زه یو ای نه ورکوم بیا هغه امازون. صحیح شوله. امازون سنټرل سیلر. نو زه اوس په کوم ده بیکم ان امازون سیلرس په دې باندې کلیک کوم. چې هر کله موږ په دې باندې کلیک وکړو، که چېرته تاسو الریډي اکاونټ لرئ نو لوګین باندې وایي. خو اوس مونږ چونکې نوي یو دې لپاره مونږ سره اکاونټ نشته، مونږ نوی اکاونټ جوړو. نو ساین اپ دلته نه کوای شئ او دلته دواړه. صحیح شو. یک یو شی طریقه ده دقه او دقه دواړه. نو زه په ساین اپ باندې کلیک کوم. دلته زه اوس ځم کریئټ یور امازون اکاونټ. صحیح شوله. که تاسو سره الریډي اکاونټ خو دلته به ورکړي، خو اوس مونږ سره اکاونټ نشته، مونږ نوی یو. نو دې وجې نه زه څه شي کوم، د لاندنی چې کوم ده کریئټ یور امازون اکاونټ مطلب امازون اکاونټ جوړ کړه. نو مونږ په دې باندې ګوره نیو ټو امازون، مونږ نو یو امازون ته صحیح شوه په ړومبي ځل دغه اکاونټ جوړو. مونږ په دې باندې کلیک کوو. چې څنګه په دې باندې کلیک کوو، دلته اولین تاسو نه څه شی غواړي، کریئټ اکاونټ امازون سیلر سنټرل کریئټ اکاونټ مطلب اکاونټ جوړول، حساب جوړول. نو دلته به خپل نام ورکړئ، دلته به ایمیل اډرس ورکړئ، دلته به پاسورډ، دلته بیا تکراري پاسورډ مطلب ری انټر دوباره هغه پاسورډ. ښه اوس دلته موږ سره ایمیل نشته، نو ایمیل جوړول طریقه به درته ښیم. ډېر ملګري دي هغې ته پته نه چې ایمیل به څنګه جوړوي. ایمیل به څنګه جوړوي، ډېر اسانه طریقه ده. صحیح شوله. رځو دلته ګوګل ته، زه دلته لانډه ته صحیح شوله. دلته چې ګوګل ته راغلم، ګوره که اکاونټ دی خو ټیک اکاونټ زمونږ نشته، نو کریئټ اکاونټ د ګوګل اکاونټ تاسو ته ښیم چې هغه به څنګه جوړوي فټافټ. کریئټ اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. فار مای سیلف زه خپل ځان لپاره جوړوم. ټیک شوله. نو دلته به نام ورکړئ، زه د دې ملګري لپاره جوړوم. نو زه ورکوم محمد لاست نام یې څه ده، زبیر.
ټیک شوله نو دلته زه ورکوم محمد زبیر د @gmail.com دې ته جات نشته ښه اوس دا کله کله نه والي ولې چې دې په نامه الریډي نامه اوس ګوره دلته څه ورکړل that username is taken try another دا الریډي په دې نامې باندې الریډي شته یو بل هغه کا ښه او څه شي کوم زه اوس دلته یو هغه ورکوم چې مثال یو ورسره ډبل ون ورسره اضافه کوم چې بیا الي که نه نه بیا ونه اخیستلو صحیح شوله اوس څه شی کوم ډبل 2 سره اضافه کوم ډبل 1 ډبل 2 بیا ونه اخیستل صحیح شوله محمد زبیر ډبل 1 ډبل 2 بیا ونه اخیستلو اوس زه څه شی ورکوم ډبل 1 ډبل 2 ډبل 3 ګوره واخیستلو داسې به تاسو چې کوم ده که چېرته انکیس تاسو ایمیل یې وانه اخیستلو نو داسې ایمیل به ورکوئ هڅه مسله نشته ښه نو دا مې ورکړلو دا به تاسو هر یو خپله نامه خپل چینج کوئ صحیح شوله ګوره د لاندې اویلیبل دغه درته ورکوم محمد زبیر 467 که دا ته ورکوئ چې دغه اویلیبل ده لکه دا ګوګل طرف ته تاته درکو چې مثال دا موږ سره شته صحیح شوله محمد زبیر 461 نو زموږ دغه آسان ده خیر نه مشکل همدغه یو ستاسو لپاره چې په پوه شئ صحیح شوله ښه زبیر دلته بیا کنفرم پاسورډ ورکړئ صحیح شوله ښه دا مې ورکړل ټیک شوله اوس زه څه شی کوم نیکسټ په دې باندې دا شو پاسورډ که دې باندې کلیک دا مطلب دا پاسورډ اوس ګوره دا نه ښکاري که نه نو دا بیا تا ته په حروفو کې ښیي مثال دغه پاسورډ تا ورکړی ده خو خیر به هر حال زه دلته راځم نیکسټ باندې کلیک کوم نو چې نیکسټ باندې وکړو دلته به زه ټلیفون نمبر ورکړم که ټلیفون نمبر نه ورکوئ نو بیا ستا مرضي ده نو مونږ چې کوم ده خو ګوره دلته یو بله خبره ده دلته کوم ده یو ای ده مطلب زه په یو ای کې یم که تاسو په افغانستان یا پاکستان کې وای اوس ګوره که په افغانستان کې دا به انتخاب کې صحیح شوله خو چونکې د دې کنټري کوډ راځي دلته به خپل نمبر ورکړئ که پاکستان کې د پاکستان خو چونکې زه په یو ای کې یم نو دې وجه نه زه یو ای ته انتخابوم نمبر ورکړئ ټیک ده نه ورکړئ څه مسله نشته دا آپشنل ده مطلب اختیاري ستا ده دغه شی ریکوري ایمیل کې ایمیل دا مطلب که چېرته ستا نه د ایمیل اډرس چېرته غلط وغیره شي نو بل پکې ورکوای شي خو خیر دې ته حاجت نشته دا مه ورکوئ صحیح شوله مانت دلته ورته څه ورکوئ ستا خپل میاشت مطلب زه همداسې ستاسو لپاره ورکوم مثال جنوري اولنۍ میاشت ډې اوله صحیح شوله هغه چې کوم ده 2000 کال صحیح شوله دا مې پکې ورکړو دا تاسو کوم ورکوئ څه مسله نشته ښه دلته به لاندې راکړو شو جندر میل یې فیمیل یې څه شی نو مونږ چې کوم ده میل ده که چېرته ښځه وي نو فیمیل به وي خو دلته اوس مونږ سره الګ ده نو دې وجې نه مونږ میل ورکوو ټیک شوله او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ بس تاسو کار به ډن شي دلته به راشئ اګري ته آی اګري مطلب د څومره ټرم کنډیشن دي بس دا به اګري کې چې اګري کړو نو یو آر آلموست ډن اوس ګوره ستا ایمیل چې شو ده وشو نو ته به کوم ځای چې ښکې دلته به راشئ دا وګوره د لاندې چې کوم ده مونږ ایمیل وشو صحیح شوله نو اوس ایمیل چې وشو دلته به دې سره جفت د تصویر سره ایمیج سره چې کوم ده جیمیل دې ته به راشئ دلته چې راشو دا زه محمد فینش سیټینګ وغیره مطلب ستا سیټینګ وغیره پوه شو اوس چې کوم ایمیل ده مونږ ته به دلته ایمیل راځي صحیح شوله نو زمونږ څه شی ده محمد زبیر ډبل 1 ډبل 2 ډبل 3 ها اوس به دلته مونږ ورکو څه شی محمد نما ورکو ټیک شوله دلته به څه شی ورکو محمد زبیر ډبل 1 ډبل 2 ډبل 3 که نه gmail.com دلته مونږ پاسورډ دغه څه ورکړو اوس به پاسورډ کوو دلته به لاندې تاسو پاسورډ ورکړئ همدغه پاسورډ به لاندې همدې کې ورکړئ صحیح شوله ها دې پاسورډ چې کوي خیر دې نه زه یو تصویر وباسم تاسو هغه کړئ چې وروسته بیا تاسو نه هېرېږي نه ښه ښه جی اوس مونږ څه کوو نیکسټ په نیکسټ باندې کلیک کوو ټیک شوله چې نیکسټ باندې مونږ کلیک کوو دا به مونږ بوځي دوستو ته ګوره پاسورډ وغیره سیو کوئ نو مونږ ته چې سر ټیک شو که نه سیو کوئ نیور مونږ به فلحال سیو کوو اوکې و دلته څه شي
to verify email اوس ګوره to verify your email چې مطلب ته غواړي چې خپل ایمیل دی هغه کې ویریفای کې تصدیق کې نو دلته اوس موږ ته یو او ټي پی میسج برغلی نو دلته موږ د محمد زبیر ایمیل ته لاړ شو ګوره دلته وګوره دلته یو ویریفای ایمیل راغلی ده صحیح شوله ویریفای یور نیو امازان اکاونټ نو دغه اکاونټ ده دا ګوره دلته ایمیل راغلی ده او ټي پی میسج ون ټایم پاسورډ چې ورته وایي یا ون ټایم پی دا به موږ کافي کو او دلته به راشم دې کې به یې ورکو انټر او ټي پی ون ټایم پاسورډ یا ون ټایم پین دا هر څه ته خپل راځي صحیح شوله نو کریټ یور امازان اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړې په دې چې کلیک وکړې دا ته بل پړاو ته بوځي ټیک شوله لږ غونډې انتظار به وکړې نو اوس موږ انګلیش انتخاب کله کله لنګویج راځي نو موږ انګلیش ورته کوو الریډي انګلیش پکې ده ها ویلکم هیر وات ټو ایکسپیکټ مطلب دلته راشه دلته به ستا ډاکومنټ وغیره غواړي صحیح شوله فورورډ یور انفارمیشن ډاکومنټ وغیره وغیره خو دلته لاندې ډایرکټ راځو بیګین ته مطلب موږ د دې نه شروعات کوو صحیح شوله خام دلته اوس کوم ده کنه بیسیک انفارمیشن خپل معلومات سلیکټ ا کنټری په کوم ملک کې کنه مطلب موږ چون کې یو ای کې نو دی وزنه موږ څه شو کو یونایټډ عرب امارات که تاسو چرته په افغانستان پاکستان کې نو به امه قضې ورکړي صحیح شوله دا به ځکه چې تاسو نه مګه شین د اډرس وغیرہ غواړي صحیح شو کنه روزانه خاجي اوس دلته کنه بزنس انفارمیشن ته خپل بزنس دلته ګوره الریز ما بزنس لوکیشن کوم ده یو ای ده که تاسو په نورو ځایو کې هغه فرانس کې جرمني کې وغیره وغیره ملکو کې هغه به ورکوي بزنس ټایپ ته څه ده بزنس ټایپ مطلب ته کمپنی دی دا انډیویډوال جوړوي نو موږ څه شه ده موږ دلته راځو موږ ورته ولیکو چې ان ایم انډیویډوال ګوره سټیټ اون بزنس لري پبلک لیسټډ بزنس پرایویټ چریټي نه زمونږ ته چې انډیویډوال که چېرته پرایویټ لیبل هغې باندې زه بیا ټولو تاسو ډیټیل سره پویم نو بیا به دغه انتخاب وای خو موږ چون کې انفرادي جوړو نو آی ایم ان انډیویډوال نن اف دیم آی ایم ان انډیویډوال په دې باندې به کلیک وکړو ټیک شوله ان انکوریکټ سلیشن مې افیکټ سټیټ اپ یور اکاونټ وایي چې که چېرته غلطیانې ملتیانې مه کړو نو ستاسو اکاونټ کې دا شی بند شي ښه دلته به اوس سی نمې دلته ورکوئ صحیح شوله کوریکټ چې کوم ګورنمنت افیشل آی ډي وي هغې نمې به ورکوئ صحیح شوله نو اوس زه دلته راځم دلته به پیله نمه ورکړم څه شی ده سیم ټو سیم به تاسو همدغه شی ورکوئ صحیح شو که نه چې غلطه پکې ورنه کړئ نو فعل نمه اوله نمه به ورکړئ محمد بیا څه شی ده ZUBR BAIR AID خاني دا مو ورکړه نو بیا به دې باندې کلیک وکړئ آی کنفرم مای بزنس صحیح شوله او اګري اینډ کنټینیو په دې باندې به کلیک وکړم چې څنګه په دې باندې وکړه اوس به تاسو یو بل پړاو ته بوځي لږ ویټ وکړئ ګوره د هر ځای ټولو دا شی طریقه ده ها سیلر انفارمیشن بیلینګ سټور ویریفیکیشن دا څلور شیان دي فټافټ دا وګوره فرست نیم زبیرو میډل نیم زبیرو لاست نیم همدغه ها کنټری اف سټیزنشپ ګوره دا کنټری اف سټیزنشپ او کنټری اف برث دلته فرق ده کنټری اف سټیزنشپ کې بعضې ملګري څه غلطي کوي چې مثال وي د پاکستان یا د افغان مثال فرض کې الګ د افغانستان ده نو دلته افغانستان ورکړي اوس دا الګ مثال دوبۍ کې پاتې کېږي یا په فرانس کې یا په جرمني وغیره کې نو کنټری اف سټیزنشپ کې افغانستان ورکړي او دلته ډیټ اف برث کې افغانستان ورکړي هغې اکاونټ نه ویریفای کېږي ولې کنټری اف سټیزنشپ مطلب دا چې ته پاتې کېږي په کم ملک کې صحیح شوله نو مثال په طور موږ په یو ای کې پاتې کېږو نو دلته یونایټډ عرب امارات الګ د کوم ځای ده کنټری اف برث ستا مطلب پیدایښت کوم ځای کې شوی ده خو هغه ډاکومنټ چې کوم په ډاکومنټ کې لیکلی شوي نو کنټری اف برث چونکې پاکستان ده د الګ نو دې وجې نه زه پاکستان پکې ولیکم ټیک شوله تاسو که د افغانستان یا افغانستان که د انډیا چې د کم ځای وي دا به پکې لیکئ صحیح شه چې کم ځای کې تاسو کنټري اف برث وي مطلب زیږېدلو نیټه ښه دلته ډیټ اف برث په کم تاریخ باندې زیږېدلی هغې چې کوم ده ته به پکې هغه ورکړې مثال زه هغې ورکوم 16/2 ښه جي په کومه ورځ باندې زیږېدلی مطلب په کومه ورځ د دنیا ته راغلی 16 فبروري او 19
او کال به دلته ورکړي دلته ورځ دلته میاشت او دلته کال کال چې کوم ده 1999 دا به تاسو خپله پکې ورکوئ صحیح شو چې ستاسو ډاکومنټ کې کم لیږلي وي هغه به پکې ورکوئ آیډنټیټي پروف صحیح شوله دلته مثال ستا چې کوم آیډنټیټي پروف وي هغه غواړي مطلب ثبوت کنټري اف ایشو ستا دا ډاکومنټ په کم ملک کې جوړ شوی دی که تاسو مثال پوه شئ اوس زه دلته په یو کې پته کېږم که ده زموږ ملګری چې کوم ده نو دې ته زه کنټري اف ایشو آیډنټیټي اپروف کنټري اف ایشو ستا د ډاکومنټ کم ملک کې جوړ شوی دی نو دا چونکې په یو ای کې جوړ شوی دی صحیح شه دی خو پاکستانی دی خو ډاکومنټ یې په یو کې جوړ شوی دی دې نه به یو ای ولیکئ که تا ډاکومنټ په فرانس یا جرمني یا امریکا یا روس وغیره کې ځکه ډېر ملګري دي د مختلفو ملکونو ماته میسیجونه کوي نو سیم ټو سیم دا شی به وکړئ صحیح شوله ښه نیشنل او ریزیډنس آی ډي نمبر ور دلته موږ د امارات آی ډي کارت نمبر ورکو که تاسو په نورو ملکو کې پاتې کېږئ هلته به تاسو خپل دغه اډرس دا چې کوم ده د هوي نمبر امارات آی ډي چې کوم ورته وایي آی ډي کارت هغه آی ډي کارت نمبر دلته وي دلته به دا ورکوئ نو 784 199 6465 7 دا به تاسو ورکړئ اوس د دغې ایکسپایر ډیټ به ورکړئ تاریخ انتها چې په کم تاریخ باندې دا ختمیږي که نه نو هغې مونږ ورکوو میاشت به دلته ورکړئ پیلنۍ میاشت کې ختمیږي او دلته به کال ورکړئ صحیح شوله خو دا به تاسو خپل چې کم ستاسو په کم ختمیږي هغه به ورکړئ اوس دلته د دې چې کم دي که نه ریزیډنس اډرس به دلته ورکړو صحیح شوله ریزیډنس اډرس چې دا کم ځای کې پاتې کېږي ښه دلته به یو خبره یاد لرئ ملګرو چې دلته به ریزیډنشل اډرس چې کوم ستا په بینک باندې په بره په سټیټمنټ وي همغه اډرس به پکې ورکوئ که غلط ملت پکې ورکو بیا صحیح کار نه کوي بیا به بار بار تاسو ته د نو ویریفیکیشن چې مطلب اپډیټ میسج به راځي صحیح شوله نو زه دلته څه کوم اډرس ورکوم دلته ګوره یونایټډ عرب امارات ده ښه نو دا که تاسو په افغانستان کې وای یا پاکستان یا یو کې یا امریکا کې وغیره کې تاسو بس تاسو دلته به کنټري انتخابي چونکې زه په یو ای کې هم دې وجه نه یونایټډ عرب امارات انتخاب ده اډرس دلته ورکوم صحیح شوله کوم ځای دوبۍ او اډرس دوبۍ سټي کوم ده سټي هم دوبۍ ده دلته دوبۍ دا به تاسو چې کوم که ګوره تاسو په الین اجمان یا هغه کې وایي نو هغه ځایونه به ورکوئ صحیح شوله نو چونکې دا دوبۍ ده نو الریډي دوبۍ انتخاب ټیک شوله ښه اډرس لین سټریټ مطلب السطوه Street 9 Wheeler 27 اوکې کنټري ډسټریکټ کنټري کوم ځای کې ده مطلب موږ دلته به د اتحاد کې کاونټي سوري کاونټي ډسټریکټ لکه ضلع وغیره چې کوم ده که نه نو دلته اوس څه شي یا ستوه ویډیو به لږه تاسو ته ډېرېږي ملګرو خو بښنه ډېره غواړم انشاءالله امید لرم چې سیم ټو سیم داسې لاړ شئ اس پکې څه شو کیو آر اس یالا ای هاي ستوی جان راغله ستوه ښه دلته به اوس د ده څه شی ورکوې ګوره دا اس ام اس به ریسیو پین دلته به تا ته یو پین راشي دلته به نمبر پکې ورکړې ټیک شوله نو زه نمبر پکې ورکوم 56 ګوره دا کنټري الریډي دا به تاسو که په امریکا لندن وغیره کې وای چې کم ملک وای د همغې ملک هغه به پکې ورکړئ صحیح شوله نو چونکې مونږ په یو ای کې که تاسو یونایټډ کینګډم کې وای یا یونایټډ سټیټ کې یا په افغانستان پاکستان کې نو تاسو به دغه الریډي انتخاب کوئ صحیح شو د کنټري نو دلته اوس زه نمبر ورکړم 56154 سیم ټو سیم صحیح شوله الریډي هغه انتخاب دی شپږ پنځوس ښه جي اوس به دلته او ټي پي راشي
او ټي پی مطلب ون ټایم پین یا ون ټایم پاسورډ دا ارچه ته خپل راځي صحیح شوله نو دلته اوس مونږ او ټي پی مونږ ته راغلو زه به اوس او ټي پی پکې ورکم ټیک شوله دلته به چینج نمبر اور وانټ یوز که چېرته نمبر چینج کوئ دې ځای نه کینسلوای شي دوباره بیا کولی شئ نو اوس چونکې ما ته او ټي پی راغلو صحیح شوله 053 د هر چا ته خپله ویریفای په دې باندې مه کلیک وکړئ نو دا به لږ انتظار وکړي د اوس وایي چې او ستاسو هر څه وشوه نو اوس په نیکس باندې به کلیک وکړو ټیک شوله ګوره دا زموږ هر څه یې واخیستل اوس موږ راځو په نیکس باندې کلیک کوو چې نیکس باندې کلیک کوو نو دا به موږ بل پړاو ته بوځي ټیک شوله لږ شان انتظار به وکړئ نو یس ملګرو اوس موږ دویم بیلینګ انفارمیشن مانتلی سبسکرپشن فی ګوره دلته نشته صحیح شوه For a limited time, only professional accounts are available with no monthly subscription fee in United Arab Emirates. په United Arab Emirates سعودي ایجیپت کې نشته خو که ته چېرته په نورو ملکو کې جوړوې نو هغه لکه امریکا وغیره کې بیا $39 چې کم د ستاسو نه 39.99 یعنې almost $40 بیا تاسو نه کټوي صحیح شوله ښه جي اوس دلته که چېرته ته کریډټ کارډ لرئ خو دلته به معلومات ورکوي I do not have credit card کریډټ کارډ نه دی سره نو بیا به دا ووایي چونکې موږ سره شته نو دې وجې نه زه تاسو لپاره ورکوم صحیح شوله که درسره نه وي I do not have a credit card په دې باندې به کلیک وکړئ نو بیا به نیکسټ کوئ خو اوس موږ سره شته دې وجې نه موږ نمبر ورکوو کریډټ کارډ نمبر به زه تاسو ته ملګرو دلته ورکړم یو سیکنډ به انتظار وکړئ ښه جي 5576 شپږ درې ښه دغه ایکسپایری ډیټ په کم تاریخ دلته به ایکسپایری ان په کم تاریخ باندې مطلب په کومه میاشت که نه او په کوم کال دلته به کال ورکړي ټیک شوله او دلته د چا په نامه ده هغه نامه به ورکړي صحیح شوله ټیک شوله نو دلته مونږ نیکسټ په نیکسټ باندې به کلیک وکړو نیکسټ باندې چې کلیک وکړو یو شان انتظار به وکړئ دا به ستاسو بوځي ښه جي زمونږ سیلر انفارمیشن وشو بیلینګ وشو ستور اوس ستور ته به دلته څه شی کې ته نمه انتخاب کې کم نمه ورکړئ انټر ا نیم فار یور ستور صحیح شوله نمه ورکړه مثال څه نمه ورکړئ هسې زه مثال ورکوم صحیح شوله مثال دوبای ټریډینګ صحیح شوله دوبای ټریډینګ یا زبیر صحیح شوله محمد زبیر صحیح شوله خو دا اوس د نورو تاسونه کې do you have a universal product تاسو سره پروډکټ وغیره شته نو موږ سره چونکې پیل نشته نو دلته نو کوو صحیح شوله کوي یس به وکړئ are you manufacturer مطلب ته کمپنۍ والا یې یا برانډ اونر یې نو موږ ورته وایو چې نه کوي خو یس که نه وي نو نو چونکې زمونږ نیو ده نو دې وجه نه نو او نیکسټ ها ستور ان پروډکټ انفارمیشن not available دا نه اویلیبل کېږي ولې دلته مونږ یو شی سره اضافه کوو مثال دلته مونږ ولیکو چې مثال څه شی محمد زبیر 1 محمد زبیر 1 دا زمونږ د سټور نوم شو ټیک شوله نو نیکسټ وکړو دا اوس ګورو چې اویلیبل ده که نه سټور نیم یا سټور نوم یې واخیستله آیډنټیټي ان اډرس ویریفیکیشن دا اوس وایي که نه ستاسو د آیډنټیټي اډرس ویریفیکیشن شولو اوس به دلته څه شی کې نیشنل او ریزیډنس آی ډي ډاکومنټ اپلوډ فرنٹ سایډ او بیک سایډ دلته به د خپل شناختي کارت آی ډي کارت چې کوم وي که نه هغې فرنٹ سایډ به وکړې نو دلته الریډي کنټینیو ته به راشئ ما دلته په پی ډي ایف کې په ډیسکټاپ باندې الریډي د دې لپاره چولی دي نو زه ډیسکټاپ ته راځم فرنٹ سایډ زبیر دې باندې کلیک کوم ټیک شوله اوپن کوم د یو 2 سیکنډ نه سي درې
نو ډایرکټ دا به وشي. اوس دا واغسته صحیح شوله. اوس ځم اپلوډ بیک سایډ، د دې بیک سایډ ته کنټینیو او دلته په ډیسکټاپ کې ده. ګوره دا شی به په پی ډي اف کې ښه چې پی ډي اف نه یي بیا نه الې ملګرو، دا به ځان ډېر خیال ساتئ. صحیح شوله. نو دا وشو اپلوډینګ کې. اوس څه شی دي دلته پروف اف اډرس ستا بینک اکاونټ سټیټمنټ به اوس دا زموږ نه لازم تپوس کوي. نو دلته که تاسو سره بینک اکاونټ نه وي تاسو څه شوی کریډټ کارت سټیټمنټ یا ګاز بیل یا ټلیفون بیل یا الکترونیټي. نو موږ سره چونکې شته فلحال به موږ ورته ووایو چې اوکې اپلوډ، که نه وي خیر څه مسله نشته. اوس ګوره چې څه څنګه نیکسټ کوم ګوره ما اپلوډ کړی نه دي دا به نه کېږي ښه. وګوره ډایرکټ دا غواړي. نو بیا دلته راځو کنټینیو ته راځئ. ښه ملګرو زه اوس دلته راځم، دلته بینک سټیټمنټ پکې ورکوو. نو بینک سټیټمنټ به لازم په پی ډي اف فایل کې وي ښه. نو دلته به اوس راشو بینک سټیټمنټ به سلیکټ کړو او بیا به اوپن کړو. نو دا د دې ډاکومنټ اوکې اوس دا زه ورکوم. اوس دا چې اکسپټ کوي نه اکسپټ کوي. صحیح شوله. هسې ګوره ما پکې آی ډي ستاسو لپاره ورکوم. صحیح شوله. همداسې آی ډي ډاکومنټ. نو نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. نیکسټ باندې څنګه کلیک وکړو اوس به انشاءالله اوس دا مونږ ته چې thank you for sharing your information. We have received your information and may reach out of you for further clarification within 2 business day. نو دا یو چې ملګری مونږ به تاسو ته 2 ورځې پس چې کوم ده هغه وګورو چې ستا ډیټیل څنګه دي نه دي. نو دا به زمونږ فرومنټ ته چې کوم دی 2 ورځې صبر وکړو. انشاءالله تعالی چې څه کېږي هغه ملګرو تاسو سره به په ټوله زه شیر کړم. ټیک شوله. نو بس دعا کوئ الله دې وکړي چې وشي زر تر زره. نو 2 ورځې به انتظار وکړو بیا نه وروسته بیا ګورو چې څه کېږي. ټیک شوله ملګرو. نو 2 ورځې پس به مونږ انشاءالله بیا دې ته انتظار کوو. سیم ټو سیم طریقه یې ده، هېڅ فرق پکې نشته. چې څنګه میسج راشي 2 ورځې پس د دې ایمیل ته دلته مونږ ته به ایمیل ته دلته ایمیل ته به راځي. صحیح شوله. د امازان چې کوم ویریفیکیشن ده دې ته به سوري د چې کوم محمد زبیر په نامه چې کوم ایمیل ده دلته مونږ ته ایمیل راځي د امازان طرف ته. نو هغه ته انتظار کوو. اوکې برادر هاو ا ګډ ټایم بای بای. ها ملګرو اوس ایمیل مونږ ګورو چې ایمیل ته مونږ د امازان طرف ته د اکټیویشن ایمیلونه راغلي دي چې هغه کې څه لیکل دي اکاونټ اډې پروویژن یور امازان اکاونټ. ښه دا خو الریډي شوی ده. اوس دلته امازان دلته راځو. دلته دی hello from Amazon service as per your request the credit card information associated with your seller account on Amazon has been updated. Future account charge will be made to this credit card. تاسو credit card already شو ده. بل ایمیل ګورو چې په بل ایمیل کې سره غلي دي. دلته موږ ته congratulation welcome to the Amazon seller program. The Amazon خرځولو program ته په خیر غله dear محمد زبیر one congratulations تا ته مبارکي وایو. now that you are registered as a professional seller list your first item to get started. نو وای چې ګرانه محترمه زبیر خانه congratulations تا ته ډېر مبارکي وایو. ته چې اوس افیشلی یعنی په رسمي توګه زموږ سره په دې امازان سټور کې موږ سره رجسټر شي او ته په رسمي توګه ته یو خرڅونکی او سامان خرڅوای شي او سامان لیست کوای شي په اولنی ځل. if you are adding over که چېرته تا د سن نه زیات سامان پروډکټ وغیره خرڅ کړو نو consider you as an inventory file template to upload in like bulk. نو هغه بیا ته څه شی کوئ په بلک کې. د بلک د BUL کې د څه شی بلک مطلب یا هول سیل دا یوه خبره ده. ټیک شوله. نو دیار فار نیو سیلر خو دا به ټوله تاسو وایي ګیټ فامیلیر څنګه به وایي لرن وغیره وغیره دا ټول شیان دي. نو ټوله به انشاءالله زه درته وښیم تاسو ټینشن دې ته مه کوئ. ویلکم ټو امازان وغیره وغیره. بیا بل امازان راغلی دیر محمد وغیره وغیره خو دا ټوله میسجونه یو شی دي. بس د کنګریچولیشن میسجونه دي چې فلانی ده ټینګی ده پلیز فلو وغیره وغیره خو دا به ټوله وایي thank you for visiting امازان سه وزټ کولو یا وزټ مدا لیدلو نه یو جهان مننه. ستاسو ریکویسټ دا هغه سکسسفول انیبل شول 2 سټپ ویریفیکیشن اکاونټ فلانان ټینګان. نو بس دا میسجونه دي دا به تاسو خپله ویلی شئ څه دومره غټه خبره نه ده. ایمیل باندې دلته زه چې کوم در راځم دا د امازان طرف ته ایمیل راغلی ده امازان سرویس اکټیو یور سیلینګ امازان وغیره اکاونټ ډیر سیلر.
ایمیل راغله ده ډیر سیلر ګرانه خرڅونکې thank you for Thanks for creating a selling an Amazon account. We have complete verification your identity as next step. Wow, چې ملګری ستا چې کوم د هغه verification وشولو مطلب ستا تصدیق شو ده نو اوس څه شی وکړه next step کې ته کوم ځای ته لاړ شه Amazon seller account ته نو اوس به موږ دلته راشو دلته راځم ګوره دا مې ګوګل کې دلته ولیکم Amazon seller central account دلته راغلم څه شوله seller central amazon.com دې ته رالم مخکې به موږ څه کولو ساين اپ کولو چونکې موږ ته الریډي ایمیل راغلی نو زه اوس په لاګین باندې کلیک کوم ولې چې موږ اکاونټ الریډي جوړ شوی ده موږ ته اوس زه به لاګین ته لاړ شم زه دلته راځم د زبیر په نامه چې کوم ده محمد زبیر 11223333 دې باندې ساين ان دلته پاسورډ به ورکړې ساين ان باندې به کلیک وکړې ټیک شوله نه هغه چې کوم ده او دې ته اوس محمد زبیر پاسورډ دلته اوس پاسورډ باندې موږ ورکړو پاسورډ 367521 next sign in په دې باندې به کلیک وکړو ها دلته چې کلیک ته راشو ګوره دلته select a merchant in marketplace او زه انتخاب کړم چې ته سامان په کوم ځای کې خرڅېږي نو دلته نه ته سنګاپور نور ملکونه انتخاب واشو خو چونکې موږ په یو ای کې نو دی وجه نه زه یو ای ګوره دلته سنګاپور کوم ځای کې دا بل استرالیا ستور امازون وغیرہ چې کوم دغه ورته انتخاب واشو یونایټډ عرب اماراتو جاپان ولا یونایټډ سټیټ ولا امریکا ولا یونایټډ کینګډم ولا چې کوم ځای ته انتخابوي خو چونکې موږ یونایټډ عرب امارات ته انتخابو دی وجه نه په دې باندې به کلیک وکړو او سلیکټ اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړو ټیک شوله چې په دې باندې کلیک وکړو یو بل پړاو ته به موږ بوځي دا به لږ صبر وکړي یو 2 منټه بلکې 2 منټه نه یو څو سکنډه نو ملګری دلته به انتظار وکړو اوس دا به موږ ته هغه راولي ښه جی دا وګوره چې سویچ څه وایي یو سکنډ به لږ انتظار وکړو دا چار کله کمپلیټ شي مکمل شي نو موږ تاسو به بوځي واو امازون سیلر سنټرل پریفیرینګ یور مارکیټ پلیس تا مارکیټ پلیس چې کوم ده هغه دا جوړوي صحیح شوله نو دا د هر یو ملګري دا شلک ټیم به آلي نو نور انشاءالله څه مسله نشته دا به دا شی کېږي دا ګوره په امریکا یا په کم ملک وي سیم ټو سیم ده که نه بعضې ملګري ډېر سوالونه کوي چې دا به څنګه کېږي څنګه د هر څه ترتیب په ټولو دنیا کې د امازون اکاونټ جوړولو سیم طریقه ده خالص اډرس پکې مختلف اچول دي صحیح شوله نو اډرس به پکې اچوئ اوس زموږ اکاونټ الریډي ډن شولو صحیح شوله یک یو څو سټیپ دي چې هغه په کار دی چې enable two step verification دا د څه لپاره وي دا وایي you must add two step verification to protect your account before you can access it مطلب دا چې دا enable مطلب دا چې ته یو disable وي یو enable کول enable لکه یو شی باند وي هغه ته شی کولوي نو موږ به دا ته شو وکړو enable two step verification د دې لپاره خو چې ستا اکاونټ پروټیکټ وي څه مطلب ایته نه بل څوک دا شی نشي استعمالوي که کله استعمالوي تا ته بیا ټلیفون نمبر راځي صحیح شوله نو زه اوس دلته راځم enable two step verification په دې باندې کلیک کوم صحیح شوله دا ډېر اهم شی ده ها دا ډېر مهم ده نو زه په دې باندې کلیک کوم په دې باندې چې کلیک کوم دلته به ما نه وغواړي ټلیفون نمبر نو هغه ټلیفون نمبر چې کوم ده اوس ګوره دا ایمیل for your security approve the notification sent to email زمونږ چې کوم ایمیل ورکړی دی که نه هغې ته مونږ ته الریډي نوټیفیکیشن راغلی ده نو زه ځم دلته د ایمیل چیک کوم چې ایمیل ته رښتیا راغلی ده کاسې مونږ سره نخرې کوي ټوکېږي نو راځم ته راغلم جیمیل ته راغلم جیمیل ته چې زه راغلم نو وروسته ایمیل به مونږ ته راغلی دا د Amazon or action needed account data access attempt اوکې دا یو امازون طرف ته میسیجونه راغلي چې روجانه ستا اکاونټ چې کوم د هغه میسیجونه درته وایم پهله به دا زه د اکسس ورکړم دې باندې کلیک کوم اپروو اور ډینای که ډینای کې مطلب به نه کېږي مطلب نه به کېږي نو مونږ اپروو مطلب چې مونږ غواړو چې تصدیق دا الګ شي بالکل رښتیا ده دا زمونږ ده نو دې ته هغه اکسس ورکړه اکسس مطلب صحیح شوله نو دلته به اپروو باندې کلیک وکړئ ټیک شوله اکاونټ به وشي اوس دلته یو ستانه چونکې و ټلیفون نمبر غواړئ enroll to
اتنټیکیټر نمبر دې ته به ورکې هغه فون نمبر چې هغه بیا ته کله چې ته اکاونټ کولوې هغې کې ته یو اټم یو میسج راځي نو موږ ورته ووایو چې ټیک شوله زما نمبر ښه دلته ګوره کنټري په دې کې به تاسو څه کوئ که تاسو په کوم بل ملک وئ مثال یوکې کې یا کنډا کې یا پاکستان افغانستان په کوم بهر ملک وئ که نه چې اکاونټ جوړوئ دلته به لازم ګورئ چې دا نمبر اوس لکه دا عرب امارات دی که نه ای مطلب عرب امارات نو دا زما الریډي دی کې ده دې نه تاسو کنټریو ته انتخابوه شئ صحیح شوله ازبکستان تاجکستان یوګنډا وغیره چې کوم ملک وای نو چونکې یونایټډ عرب امارات کې هم زما الریډي بای ډیفالت دا انتخاب ده نو دلته به مونږ نمبر ورکو کوډ ته کنټری کوډ ته ځت نشته ولې چې کنټری کوډ الریډي دلته ورکړی شوی ده نو زه اوس دلته نمبر ورکوم صحیح شوله 5219 ښه ټیکس میسج ما ته ټیکس میسج وکړه یا وایس کال چې کوم دا وایس باندې ټلیفون نو موږ ته چې نه ټیکس دغه ټیکس الریډي دا بای ډیفالت سلیکټ وي صحیح شوله نو موږ په کنټینیو باندې کلیک کوو ټیک شوله د لاندې ته څه ضرورت نشته دا وایي اتنټیکیټ اپ جنریټ او ټي پی یوزینګ ان اپلیکیشن نو نیټورک کنیکټنګ ریکوایر مطلب د لپاره دا کله کله هغه کې چې ته او ټي پی ون ټایم او ټي پی وای ون ټایم پین ته وای یا ون ټایم پاسورډ ده خو دې سره تاسو څه چړ مېړ مه کوئ بس ډایرکټ کنټینیو باندې کلیک کوئ په دې باندې چې کلیک کوئ اوس به ون ټایم او ټي پی راشي ون ټایم پاسورډ چې هغې ته وایي صحیح شوله دا د ماته راولو تاسو به ټنګ اورېدلی وي خو دا هر یو ملګري ته خپل راځي ښه که نه هر یو ملګري ته دا خپل راځي دا شی نه وي زما دا او ټي پی دا 292649 دا هر یو تاسو ته خپل موبایل ته راځي هر یو بدله ښه کنټینیو په دې باندې ولې دا یو ټایم لپاره وي ښه دا موږ ته وایي چې آلموست ډن سټیپ 2 چې کوم ده آلموست ته چې بس یعنې نږدې چې اکاونټ ته لاګ ان شئ ښه سپورټ او ټي پی چیلنج ډیورنګ ښه ملګرو دا د دې لپاره ده که نه چې که ته چېرته په دې باندې ټیک مارک ولګولو مطلب په دا کې د انتخاب وکړلو نو دې کې بیا مسله څه شوه چې ته هر کله بار بار هغه ته نوځې خپل اکاونټ ته ځې خپل سټور ته نوځې هلته ایمیل اډرس ورکوې که نه پاسورډ ورکوې نو تا ته بار بار دلته یو میسج موبایل ته راځي چې دا دې ټیک مارک کړی صحیح شوه نو د کې یو ښه خبره ده که ته اکاونټ ته بل څوک نوځي که نه نو تا ته بیا ډایرکټ میسج راځي چې پلانی نمبر ستا مو هغه ته نوځي ستا سټور ته ستا هغه کولاوي لاګن کېږي نو دا وکړي که نه تا ته میسج راځي صحیح شوله که دا دې خالي پرېږدولو بیا به تا ته بار بار دغه نه راځي خو دا تنګول ځکه کېږي چې تا ته بار بار دا راځي ایما هغه دا ده چې تاسو دا مه لګوئ ځکه که دا مو ولګولو دې کې مو ټیک مارک ولګولو نو دا بار بار درته راځي که خالي مو پرېږدولو بیا به پاسورډ درته نه راځي صحیح شوله دا به آن کی مطلب آن بشي دا شی نو یس and دا به ستا ته وایي چې ویلکم guys to central seller congratulation اکاونټ دې وشو ښه جي اکاونټ زمونږ څنګه وشو ګوره دلته نه تاسو ته پته لګي پوه شولئ AFM T3 فلا یونایټډ عرب امارات دا زمونږ چې کوم ده په یونایټډ عرب امارات کې ده ته د دې نه کنټریو ته انتخابوه شئ ښه ملګرو اکاونټ الحمدلله وشولو صحیح شوله اوس دلته چې کوم دی دې کې څو شیان دي په دې کې آلموست 9 دي چې هغې کې مثال اول چې کوم دا کټلاګ ده پوه شولی کټلاګ کې اډ پروډکټ دی کمپلیټ یور ډرافټ او ویو سیلینګ اپلیکیشن صحیح شوله بیا انوینټري ده بیا پرایسینګ ده مطلب انوینټري څه مطلب چې په دې کې انوینټري کې لکه مثال ته سامان پکې اډ کوئ هغه که ستا بی ایم وي که نه او انوینټري ریپورټ چې تا څنګه څومره سامان او خرڅ کړو څومره سامان دې وکړو تصویران ورته ښیګول وغیره خو دا څومره شیان چې کم دي که نه دا به ټوله الف نه یې پورې دا ټوله تاسو ته په دې باندې باقاعده ویډیو ولې چې دا ویډیو آلموست ډېره زیاته شوله نو زه نه غواړم چې دا 15-20 منټونه زیاته ویډیو شي ولې چې بیا سړی ډېر زیات بور کېږي او هر څه ذهن نه وځي نو د یو مینه چې کم ده په دې باندې به مونږ باقاعده ډیټیل سره خبره کوو کټلاګ ده انوینټري ده پرایسینګ ده پرایسینګ مطلب باید چې څنګه پیسې میسې به هغه څنګه ورته کوې که نه وغیره آرډرونه وغیره دې کې آرډر تا ته راشي آرډر کم ځای نه درته راغلو کم ځای ته تلېږي وغیره دا ټول اډورټایزنګ دا چې هلکله ته مطلب د کمپني ولرې یا په خپل هغه باندې پرایویټ لیبل چې وي هغه زه ټوله ډیټیل سره درته وایم سټور ده ریپورټ ده او پرفارمنس ده که نه پارټنر نیټورک وغیره وغیره چې کم دی خو دا به انشاءالله اوس زمونږ مارکیټ پلیس کم ده ستا مارکیټ پلیس لکه اوس مثال دا چې ستا مارکیټ ستا دوکان مطلب مارکیټ پلیس څه مطلب ستا دوکان په کم ځای کې ده آلموست په میډل ایسټ کې بیا کم ځای کې ده یونایټډ عرب امارات امازان
عرب امارات ای مطلب عرب امارات خنو ان شاء الله دا به مونږ تاسو ټول په ډیټیل سره وایو ان شاء الله د بالکل ټینشن مالای اوپن آرډر د چې ارکله ته اډرونه وکي تاسو څومره اډرونه راغلي دي څومره شوی دا ټول دلته موجود دي ټوډے سیل نن ورځ څومره سیل شوی دا بایر میسج تاسو ته چې څوک سامان چالي کنه هغه میسجونه تاسو دلته راځي هغه اوس پر لا زیرو د ولې چې میسج اکاونټ خو زمونږ اوس جوړ شو مونږ ته کوم اډرونه نه دی راغلي کنه بای باکس وینګز هغه چې کوم سامان بکسونه وغیرہ نه هغه به ټول ډیټیل سره تاسو ته واخلم ټوټل بیلانس څومره پیسې پکې دي وغیرہ وغیرہ او دا به ټول ان شاء الله تاسو ته خیم اته ټینشن مالې صحیح شولا بس دا غدا نور دې کې څه خبرې نشته خبرې به زمونږ تاسو زیات مهم چې کم دي کنه دلته دي دا غدوازیو کې نو بس دا اکاونټ جوړ شولو د دې ملګری دلته ډیپوزیټ میتھډ ګوره د سور میسج راغله دا او دا دومره هیر مهم نه دي دا ورسته بیا اپډیټ کوی شو مونږ صحیح شولا اکشن نیډیډ نو دا د اکاونټ د زمونږ تاسو امازون سیلر سنټرل چې کوم دا نو په دې کې راغله دا ان شاء الله انجوای کو دا بار څه یو ترتیب سره بوایو ان شاء الله بس دا زمونږ سٹور اوس جوړ شو الریډي صحیح شولا دا شو چې زمونږ کمپنی د زمونږ مستقبل دا نو تاسو مستقبل په دې کې د ان شاء الله په دې کې چې همت وکړي اصل کار تاسو د دې نه شروع کیږي چې ته به سامان څنګه لیست کوي سامان به شپمنټ به څنګه کوي څنګه به سامانونه دلته لیست کوي هغه به ټول زه تاسو ته د دې نه وخم دلته کټالاګ اډا پروډکټ یا انوینټری فعلنه چې کوم د سلورم دلته د دواړه یو شی صحیح شولا خو زه به یو تاسو ته خان چې اډا پروډکټ دلته جراشه پروډکټ به څنګه لیست کوي په دې باندې چې ته کلیک وکړي کنه نو دلته به لږ صبر وکړي دلته به فایند یور پروډکټ ان امازون کټالاګ خو دلته به زه ټول ان شاء الله دا بقاعده ویډیو کې ان شاء الله وایو باقي په الله رب العالمین مسپارم دعا را ده کو ان شاء الله ټیم لګرن زیات شو خو هاو ا ګډ ټایم نو بس ګرانو دا زمونږ امازون سٹور الریډي جوړ شوی ده امازون ګورو دا د امازون سنټرل کټالاګ دا انوینټری دا پرایسینګ آرډر ایڈورټایزینګ سٹور ریپورت پرفارمنس فارتن نیټورک دا ټول مونږ تاسو ان شاء الله وایو دلته اوس په دنوي هغه کې رضا راځي get one click access to your favorite page و دې باندې کلیک وکړه کوي ټیک ده کنه کوي د ځنه ختموي شو څه مثلا نشته نو زه رزم د ځنه د باندې کلیک وکړم خیر تاسو لپاره کنه نیکست یا سکیپ آل کا ټیک شولا بس ګورا د کې څه شو خبر یو تاسو ته پته ورګه د کې څه پروګرام څو شول څه نو شول اې دې چې کم شیان دی ملګرو دا ټول تاسو ان شاء الله الف نو سره یې پوری ټول ترتیب سره ډاونلوډ او وایم هته چې ارکل تاسو دا وکړلو ک فکر مې دلته امینو وکنه امینوګانو تاسو بل دلې وکنه چې امینو پکې وي نو هغه امینو د ځنه ټول غیب شي چې دلته کې کټالاګ وا انوینټری وا پرایسینګ نیټورک وغیرہ اب تاسو څنګه راولای د ملګرو تاسو ته کوېشن کیږي ها اوس ګوره دلته نشته د ځکه ها نو امینو بدل ته څنګه راولای ټول کې 3 4 5 شپږ وته نه امینو وکنه ټول غیب شوي اب تاسو دلته د امازون سیلر سنټرل د سره چې کوم د 3 ډیشونه دي د ته براشای دا ګوره د ته ټول په یو ځای درکړ دي کټالاګ انوینټری پرایسینګ آرډر ایڈورټایزینګ نو د لاندې چې لاندې یوز اولډ نیویګیشن مطلب مونږ چې کوم دا په خانای نیویګیشن مونږ چې دا اغا استعمالو کته وای چې نه زما د شای د مطلب ماته دغه د کومه د غټ صفحه چې کوم دا د ماته زیاتوي نو بیا چې کوم دا اندغه نوې سیده نوې امازون دا شیده کوی چې نه پرانای خو پرانای ماته په دې مزاره کوي چې دلته تاسو ته معلوم ته ارڅ ښکاری کنه کم شیان د تخکاری لکه دا د تخکاری کټالاګ وغیرہ اوس دا ټول شیان چې کم دي دا به دلته راشي اوس دا لاندې باندې کلیک کوم یوز اولډ نیویګیشن دا چې څنګه وای او یوز اولډ نیویګیشن په دې باندې به وای نو ګوره دلته ټول راشي دا شی و دې کوته دا پیله دلته نه راتل صحیح شو نو اده دی وجه نه راځي ملګرو دا کوم ملګری بعض ملګری غته دا مشکل پیخیږي نو دا ډیر ضروری ده ها اصلي مهم چې کوم دا موږ تاسو به ان شاء الله دینه ورسته کو چې څنګه موږ تاسو سامان شیپ کوو وغیرہ وغیرہ نو بس ویډیو دیږي هاو ا نایس ټایم